د کرونا د وایرس علایم فرق لري. دا د علایم شروع کېږي د یو عادي ریزش یا زکام په توګه په بعضو خلکو کې کله د دې ستونی لږ درد کوي یا سر لږ درد کوي یا دا چې د دې ټوخی لري یا پرنجی لري. په بعضو خلکو کې لکه دی چې بعضې نور تکلیفونه لري لکه د زړه تکلیف لري، د شش تکلیف لري یا نور په وجود کې پخوانی مریضي وجود ولري، نو هغه څه خلکو باندې کله کله د ډیر اعراض علایم ډیر شدید حالت باندې لکه کېږي، لکه ساه بندیږي، ټوخی کوي، زړه ډیر ټوخی، تبه لري او دغه علایم او ډیر کسلیت، د ټول ځان درد، د عضلاتو درد، دغه شیان احساسوي زیاتره. داسې کېدلی شي چې څوک دې علایم ونه لري مګر په دا وایرس هم اخته وي، هم دې بل چاته انتقالولی شي؟ بالکل. کله چې یو انسان ډیر روغ او رمټ وي او د ایمیون سیستم یا د معافیتي د دفاعي سیستم ښه کار وکړي، نو بیا په هغې کې ډیر اعراض علایم نه ښودل کېږي. دغه کسان څه کولی شي د ټسټ پرته بله لار لري چې څوک په ځان پوه شي؟ داسې ده چې په اوس وخت کې چې دا یو پاندیمیک دی او په هر ځای کې دا وجود لري، کله چې یو سړی داسې اعراض علایم ډیر کم ولري، مثلا د ستوني درد ولري یا مثلا کسلیت ولري یا کوم ذره چې ګرځي، ساه بندیږي، د شیان، نو دی خپل ځان باید داسې فکر وکړي چې زه کرونا مرض لرم او باید خپل ځان دی آیزولیټډ کی یا قرنطین کی یا د نور د کانټاکټ نه لکه د اعضاء د فامیل یا نږدې کسانو نه حتی د دونه هم ځان وساتي د 2 هفتو په مدت کې. او که خدای نخواسته اعراض علایم زیاتیږي، نو دی باید شفاخانې ته مراجعه وکړي. هغه خلک چې اکسیجن ته ضرورت لري یا نورو ټسټو ته ضرورت لري، دی باید شفاخانې ته مراجعه وکړي او د خپل ډاکټر سره همیشه په تماس کې دی اوسي. مننه. دا زموږ په ستاسو په کورنیو کې ګڼ شمېر موږ یو ځای سره اوسېږو، نو که پر یو کس باندې د عادي زکام علایم هم راځي، ستاسو مشوره به څه وي چې څه وکړي؟ ځان قرنطین کړي؟ کېدای شي مثلا د قرنطین امکانات ونه لري، نور څه کولی شي چې نور د کورنۍ غړي یې وانخلي؟ تر څو چې تر حد د امکانه پورې باید هر شی خپل ځان ته وي او دی باید خپل لاسونه منظم ډیر پرېمینځي او باید خپل ماسک یا مثلا په هر ځای کې ماسک پیدا کېدای شي او کولی شي چې په کور کې خلک جوړ کړي. ښه هغې 2 متره ده چې دی باید 2 متره یو د بل نه مسافه وساتي تر څو چې د مرض ونه شي کولی چې د یوه نفر نه بل نفر ته د غږېدا په توګه یا د ټوخي یا د پرنجی په توګه دا وایرس وکولی شي بل چاته انتقال شي.